په داسې حال کې چې نن د مارچ 11 له پاکستان نه د هغو افغان کډوالو د جبري ستنونې لپاره د ورکړل شوي مهلت وروستۍ ورځ ده چې د ACC په نوم د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. د پاکستان ډان ورځپاڼې راپور ورکړی چې د راولپنډۍ د پولیسو یو مشر پولیسو ته لارښوونه کړې چې په دې ښار کې د بې اسناده او ACC کارت لرونکو افغان کډوالو پر وړاندې اقدام وکړي. ډان ورځپاڼې نن دوشنبه د پولیسو د چارواکو له خولې ویلي چې په دې لارښوونه کې راغلي هغه افغانان چې د کډوالۍ ځانګړي POR کارتونه لري دوی ته هم باید خبرداری ورکول شي چې د راتلونکي جون میاشتې تر 10 پاکستان پرېږدي. ډان ورځپاڼې لیکلي پولیسو ته له کورنیو سره د هغو افغانانو د نیولو او ایستلو لارښوونه هم شوې چې په جرمونو کې ښکیل دي. د پاکستان حکومت د روان کال په جنوري میاشت کې اعلان کړی و چې د مارچ تر 11 دې دا کډوال له هیواده ووځي کنه د اپریل پر لومړۍ نیټه به یې دوی پر وړاندې له زوره کار واخلي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د 2023 زیږدیز کال په نوامبر میاشت کې د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ د معلوماتو له مخې تر دې دمه له 15,000 څخه ډیر افغانان له دې هیواده ایستل شوي دي. دغه ادارې اټکل کړی چې په پاکستان کې 1.5 میلیونه راجستر شوي افغان کډوال میشت دي چې له دې ډلې یې شاوخوا 8 لکه د ACC یا افغان سټیزن کارت لرونکي دي.